قال الله تبارك وتعالى في الفرقان الحميد والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. د دې پرتمینې جلسې ټولو راغلیو قربانو او خاصتا ملمنو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایو. رب العزت جل جلاله مو هر کله په مینه محبت او خلوص سره راوله. عزتمندو د احصایي او معلوماتو ملي ادارې د دعوت ارشاد د ریاست لخوا د جلسه او غونډه منعقده سوه. ډیر د خوشحالي ځای ده چې الحمدلله د قال الله قال الرسول د عنوان لاندې موږ او تاسو الله جل جلاله راجمع کړو. بلنه ورکوم حضرت مولانا محمد عابد محمدي صاحب ته چې هغه سټیج ته تشریف فرماسي او حاضرینو ته د مبارک کتاب آیتونه مبارکه تلاوت کی. مولانا محمد عابد محمدي صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دی پروګرام په دې برخه کې اوس د افغانستان د اسلامي امارت د دعوت ارشاد عمومي رئیس شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد هاشم شهید رور صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه سټیج ته تشریف فرماشي او خپلو حاضرینو هم مجلسو ته اظهار د معافي ضمیر وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضارو، ډیر وخت مو نه نیسم، فقط د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د مقام یو درې مختصر پیغامونه تاسې مخې ته رسول غواړم او الله جل جلاله دې موږ تاسې ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. مخکې له دې چې زه تاسې ته د تشریح د دغه دریو پیغامونو شروع کوم، دا خبره به درته ورسوم
چې دا درې پیغامونه ظاهرا خو د امارت اسلامي د مشرتابه د مقام دي، په حقیقت کې دغه درې سره پیغامونه د الله جل جلاله او د الله د خواږه رسول صلی الله علیه وسلم پیغامونه او احکام دي. خو ظاهرا امارت اسلامي موږ تاسو ته اعلاموي، راته تبلیغوي ورسوي، نو لهذا بیا موږ د امارت اسلامي پیغامونه بولو، په حقیقت کې د الله جل جلاله پیغامونه دي. اول پیغام د امارت اسلامي چې تاسو حضور ته وړاندې کوم هغه دا ده چې د امارت اسلامي د مشرتابه د مقام له طرفه دا پیغام ده هغه کسان چې په امارت اسلامي کې وظیفې لري، د امارت اسلامي په شعباتو کې کار کوي، د امارت اسلامي په ادارو کې رسمي دنده لري، د هغو کسانو دپاره درې سره پیغام دي. نو هغه کسان چې په امارت اسلامي په شعباتو کې رسمي وظیفه لري، د هغوی دپاره اولنی پیغام دا ده چې سر له نن ورځې به انشاءالله، شاید موږ تاسو ته دا مسائل مخکې په جلسو کې هم ویل سوي وي، خو نن به یې درته بیا تکرارا ووایو. د امارت اسلامي د مشرتابه د مقام اولنی پیغام دا ده هغه کسان چې په رسمي شعباتو د امارت اسلامي کې وظیفه لري، د هغو دپاره دا پیغام ده چې سر له نن ورځې به نور دی یره نه خریي نه به یې کوچنی کوي، بلکې یره به په شرط غرای محمدي صلی الله علیه وسلم باندې دراز او غټه پرېږدي. پیغام اولی امارت اسلامی بر ما و شما امیسته کسانی که در شعبات امارت اسلامی وظیفه اجرا میکنه، برشان پیغام اولی مقام مشرتابه امارت اسلامی است که سر از امروز ریش خود نه کل میکنه و نه کم میکنه، بلکه ریش خود امی رقم دراز به طریقه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دراز و کلان میمانه. یک کس از ما پرسان کرد، برادر ما و شما بود که مولانا صاحب این پیغام در قرآن آمده یا در حدیث آمده، چه رقم پیغام است؟ در کتاب بخاری به سند صحیح ثابت شده و آمده است که وعف اللحا وحف الشوارب، ریش خود کلان کنین، ترجمه ایش است، و بریت خود کم کنین. این امر پیغمبر علیه السلام است، در بخاری آمده است. این امر طالب نیست، امر مجاهد نیست، امر امارت اسلامی نیست. الحمدلله یرم دی مغده او وحکم دی مغده، خو په قبضیه اندازه جوړ رسول یې دا سنت ده، له قبضې د باندې بیا یې کوچني کول مستحب دي. ریش یک تحفه خداوند متعال است. دوم فرمان چې تاسو مخته وړاندې کوم هغه دا ده د مشرتابه د مقام د امارت اسلامی، به خاطر کې یې خو ظاهرا پیغام امارت اسلامی است، لیکن در حقیقت پیغام دین اسلام است. کتابای فقه ما و شما کتابی که به نام فتاوای شامی ادمیشه یارد محتار صریحا نوشته کده که من ادى الصلاة مع الکراهیه وجب علیه الاعاده، کسی که نماز با کراهیت ادا کرد اعاده نماز باز واجب است در امی وقت، و سرلوچ نماز مکروه است. نو په دې خاطر باندې چې لمونځ مو له کراهت خلاصوي، لمونځ مو ادا کامله وسي، نو باید د دې بعد خولۍ یا کولا او یا لنګوټه په سر کو بیا لمونځ وکړو. دریم پیغام د امارت اسلامي چې موږ تاسو ته د مشرتابه له مقامه صادر د هغه دا ده چې موږ تاسو بعضې خورانې او لورګانې زنانه شعباتو ته راځي، وظیفه لري، په اداراتو کې کار کوي، نو پیغام ورته دا ده چې سر له نن ورځې به دی انشاءالله له دې بعد به د دوی دپاره حجاب اسلامي، حجاب شرعي حتمي ده. خامخا به دی حجاب شرعي مراعات کړی وي، بیا د اداراتو د امارت اسلامی ته راتلی شي. گفتم ما و شما خو میفهمیم که حجاب اسلامی حجاب شرعی، نه گفتم که حجاب امارتی یا حجاب طالبی یا حجاب ملایی.
به خاطر که حجاب نه حجاب امارتی است، نه حجاب طالبی است، نه حجاب ملایی است، بلکه حجاب یک حکم خداوند متعال جل عظمته است و برای همه امت، حتی به ازواج مطهرات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حکم وجوب حجاب بود، حکم فرضیت حجاب بود، در حالی که امهات المؤمنین مادرای امت بودند. خداوند متعال در کلام خود فرموده است ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب امی چادری است، امی برقه است که سر تمام زنای تمام امت فرض و لازم شده. الله جل جلاله خالق دی مگو تاسی ده، خالق دی زنانه و ده، په عزت و په پرده دی زنانه و الله جل جلاله تر بل چا ډیر عالم ده. هغه ورته خوښ کړی ده او د موږ هم خوښ ده. الله جل جلاله دې موږ تاسې زنانه ورته د دغه حجاب د عملي کولو توفیق نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ تاسې ته ټوله زندگی د الله د دین مطابق نصیب کړي. د موږ دعوت و ارشاد اداره کوشش کوي په دغه د تاسې په اداره کې مولوي نیاز محمد صاحب د دغه ادارې دلته رئیس د دعوت و ارشاد ده او ورسره مولوي صاحبان ملګري دي د موږ تاسې دپاره د دین تدریس به راته کوي، د دین مسائل به راته بیانوي او وخت په وخت به اصلاحي بیانونه راته کوي، د عقیدې مسائل به راته بیانوي، د فرائضو د واجباتو د دیاناتو د معاملاتو مسائل به راته بیانوي او په موږ تاسې باندې هم علم د فرائضو فرض ده، علم د واجباتو واجب ده. نو دوی به پوښتنې کوو، مسائل به ځینې زده کوو. امارت اسلامي دا سهولت راته جوړ کړو چې راته په هره اداره کې د دین یو ریاست راته فعال کړو چې موږ تاسې دیني مسایل ځینې زده کړو. خو دا مسایل به کورونو ته هم رسوو. بله دا ده چې امیر المؤمنین حفظه الله ورسره رئیس الوزرا صاحب دوی ډیر متوجه دي دعوت و ارشاد ادارې ته او دوی ډیر کوشش کوي چې دعوت و ارشاد اداره ښه فعاله وساتي. د موږ تاسې ټول وزیر صاحبانو، رئیس صاحبانو، مسؤلینو ټولو ته دا امر ده چې دوی به د دغه ادارې اطاعت کوي، دا اداره به کامله ساتي، اکمالات به کوي، ځکه دا موږ ته د دین را زده کولو اداره ده. دنیا علوم خو زده کولی سو په هر انداز کې چې مو زده کړو، جایز علمونه جایز دي، اما دا د دین علم ده، د دین کسب ده، دې زده کول فرض دي. موږ تاسې به کوشش کوو. حضرت پیغمبر علیه السلام به حضرت حسن صاحب لمسی و نواسی و خو په کور کې چې ډوډۍ خوړلی 4 کاله و، 4 ساله بود. امر ورته وکړو کل باسم الله، کل بیمینک، کل مما یلیک. به نام خدا شروع کو، به دست راست شروع کو، از طرف خود نان بخو، در طرف دیگر کس دست خود دراز نکنه. این 4 ساله بود. این 3 مسائل شد. الله جل جلاله د دغه پاته زندگی موږ تاسې ټولو ته په حلالو رزقونو، په ښه اتفاق، په ښه صحت، په ښه خوشحالي کې راته سپرې وګرځوي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. د افغانستان د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد عمومي رئیس شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد هاشم شهید رور صاحب نه یوه نړۍ مننه چې ډېره مشفق انداز کې د شفقت او د ترحم او د مهرباني په الفاظو باندې موږ او تاسو ته اظهار د معافي ضمیر وکړ. د پروګرام په دې برخه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د دعوت او ارشاد محترم رئیس صاحب مولوي نیاز محمد ثاقب صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه سټیج ته تشریف فرماسي او اظهار د معافي ضمیر حاضرینو ته بیان کی. ډیر محترم رئیس صاحب نیاز محمد ثاقب صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیه. قابل قدر دا چې حضرت شیخ صاحب هر اړخیزه وینا وکړه او موږ او تاسو ته یې داسې خبرې وکړې که موږ او تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړو او موږ او تاسو به په ژوند کې ډېر لوی بدلون ووینو. که سړی فکر وکړي دا 40 یا 48 یا 50 ملکونه نه وو بلکې ټوله دنیا ورسره وه، خو الحمدلله ناکامه د افغانستان نه وتلې ده. د موږ بعضې داسې خلک شته چې هغه دوی ته یو رنګ ورکوي چې نه دا د افغانستان نه حکیمانه وتلي دي، خو الحمدلله دا د ستاسو د سرښندنو د کړاوونو تکلیفونو د ګللو نتیجه وه چې خدای تعالی موږ او تاسې ماته باندې خوشحاله کړو. الله تبارک وتعالی د برای موږ او تاسو ته په ټوله دنیا کې یو ځل بیا را په برخه کړو. دا چې حضرت شیخ صاحب داسې خبرې وکړي چې موږ ته یو ځای هم پاتې نشو چې موږ خبرې وکړو. الله تبارک وتعالی د حضرت شیخ صاحب په عمر کې برکات واچوي. نو قدرمنې وخت مو نه ضایع کومه، خالي به دومره ووایم چې موږ او تاسې الحمدلله په دې اداره کې په ګډ تفاهم باندې چې کوم کارونه شروع کړي دي، لله الحمد موږ د خپلو ادارې د کارمندانو نه او د رئیسانو نه امرین مؤمرین نه ټول نه موږ خوشحاله یو. خو دومره به ووایم چې د موږ د دعوت ارشاد د ریاست د خپلو فعالیتونو راپور به لږ ووایم. د مشرتابه له هدایتو سره سم د دعوت ارشاد ریاست د احصایې او معلوماتو ملي ادارې کارمندانو ته په ترتیب سره لاندې اسلامي معلومات په هکله بیان شوي دي. اول د جماعت د لمانځه لپاره ځای ترتیبول چې دا تلار یې نمونه ده. دوهم کارمندانو ته لمونځ په جامع سره د دعوت ارشاد د علماو لخوا ادا کیږي. هر ورځ د ادارې د کارمندانو سره په ترتیب د منزل په اساس د اسلامي عقیدوي مسایلو په هکله درس ورکول کیږي چې په اونۍ کې هر منزل ته یو ځل نوبت ورځي. دریم په مسجد کې هر ورځ د قرآن کریم یو تفسیر او ترجمه ویل کیږي. څلورم هر ورځ د ماسپښین د لمانځه سره متصل په تلار کې د ادارې ټولو کارمندانو مجاهدینو او کارکوونکو ته د قرآن کریم تفسیر او ترجمه کیږي. او پنځم په اونۍ کې د دعوت ارشاد ریاست لخوا د محافظ مجاهدینو او د ادارې ریاستونو سره د ضرورت په اساس غونډه نیول کیږي. شپږم د دعوت ارشاد ریاست بعض وختونه په فردي شکل یعنی د کارمندانو مشکل اوري او د هغوی د مشکل د حل لاره لټوي. اووم د دعوت ارشاد ریاست په 15 ورځو کې ثبت احوال نفوس او د کورنۍ چارو د فخواني تعمیراتو څخه کتنه او لیدنه کوو. د دعوت ارشاد په هکله بیان ورته کیږي. د دعوت ارشاد ریاست په 40 ولایتونو کې د احصایې د ریاستونو سره اړیکه نیسي. د دعوت ارشاد په برخه کې لارښوونې او همکارۍ ورسره کوي. په اداره کې هر ورځ د اناسو سره په کتابي شکل اسلامي او عقیدوي مسایل شریکیږي. نو دا د موږ او تاسې د ادارې هغه کارونه و چې موږ د دعوت ارشاد ریاست د طرف نه تاسو ته کول شوي وو. خدای دې وکړي چې تاسو هم عمل کړی وي، هم زده کړي وي او هم په آینده کې موږ او تاسو د خپله اداره په ګډ تفاهم سره مخ ته بوځو. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.